اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. که چا سره ښه وکړل او ښه به یې خپل په عملنامه کې لیکلی وي، او که بد چا وکړل بد به یې په عملنامه کې لیکلی وي. او که چا چاته غټ اجر دی تشي دی الیار وشولی چې چاته الیار وشایي، او بیا داسې الیار نه د کاغذای لرې کوم او داسې چې کومه د چا سره خوږ مینس وکړه مخشلای وکړه د سنت په طریقه د پیغمبر سلام په طریقه ژوند دې تیر کو، بیا خو هغه الله ته ډېر ور محبوب وي. که څوک لرې کړي، که څوک لرې د بل چا د لارې هار کړي، که څوک لرې د بل چا د لارې هار کړي، خدای به خپله د هغو سیمه ګلزار کړي، خدای به خپله د هغو سیمه ګلزار کړي، غیبانه به یې د زړه مراد پوره شي، غیبانه به یې د زړه مراد پوره شي، چې نظر د کرم کوم سړی په خوار شي، چې نظر د کرم کوم سړی په خوار شي. چې نظر د کرم کوم سړی په خوار کړي، ملنګانو ته خیرې او ازار مکړه، ملنګانو ته خیرې او ازار مکړه، هسې نه خدای په نصیب دې خپل ازار کړي، هسې نه خدای په نصیب دې خپل ازار کړي، هغه خدای دې چې په خپل رضا درومي، هغه خدای دی چې په خپل رضا درومي، بنده نه دی چې د بل پر رضا کار کړي. لکه میشتو چې د چا په لیار نن راونی، چا په رضا راونی، چې هر سړی سلام ورته کی، یوارز دا حقیقت ښکاره کیږي، یوارز دا حقیقت ښکاره کیږي. وی چې ایمان د تونه دلته دمره لوړه سلیپ شو ختم شو، چې کچیره یو مالدار ته ته ور چک شې ستړي ماش ور کې په دین یاد باندې چې السلام علیکم دا مالدار دی دا د موسی ابوسه چار و چلاوي ویني نن سبا هم ډیر زر دوکا کی شیطان خو ډیر دا خو شیطان څه دی کنه، شیطان د میز د اړ د شمان دی ګوري دغه لشکي د سړی عقیده بربروي. ها تقوا هغه شی دی چې کله د خدای نه اوس مثال په دا موبایل شه څومره په دا شه یوسف کتب نه دی ها، او اول جار شو د خپل علما نه قربانی شه نو خل نوم یې خو مجبور شو چې وژغېږم. اولو دغه چې په کلی وطن شو چا په غاښه او ټي وي وو، بیا وی چې دا شیطان جنډادو ټي وي ګای مثال زوی ټي وي ګای وبوله، ټي وي ګای چې کیما دکانه کې دا د شیطان جنډادو نن د هر سړی په جیب شي چې کیما دکانه دغه په دنا الله بل ګنا نشته مثال په دغه هر څه شاعر سي، یعنی دا د هر سړی په جیب شي دی او هر سړی لمیز پکښه کو مردوړې نه ډاکتای او هر سړی لمیز پکښه کو موبایل په ګاډي کې نشته چې موبایل په ګاډي کې دا سامبول یې کا اچھا چې کیما یا بند کا او کڼ 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 په جامو تک شمو چې کیما دکنه غریج لګولا یو چې کڼ ډالینا سوزینا لګیا دي. او مقصد مې دا دی چې دا څوک نکو چې هغه پارین چې امي ژویلو، یعنی زه پالمون پس نه راګېږم، پالمون علما پس نه راګېږم ځکه چې زه صاحب نشویل والا ته زوب نشویر کولای چا پس نه راګېږم په علما خدمت د سر ګلوندي. خو دغه خلک ویل چې مثال شیطان جنډادو دا پکوري لکه کړی دو چې هغه ټي وي ډیسکای او پوس کترای او څه ته وی اځ کیما دو کنه مټ کړی و چې کیما دو لاکا و چې کیما دو بیا ویراغله نن د هر سړی کیمی سړی نشته دی وګار واتای نوی یو بیان وګار واتای نوی چې دای حسابو چې کیما دو کنه په ممبر باندې خبر بیانوي هغه دیغه، یعنی ته اته ته بیانوي ته خپل چې کیم دین ته خدای لږه ته بیانواته بل نه سغوړي بل غیبت ته ویل کې، یعنی وی چې دا غیبت ته چې یو سړی خوب ډیر کو او ته پسې راګیر چې پونکای خوب ډیر کو هغه په د باندې بد لګي دا د غیبت وکړو. الله د دې مستوس په حال رحم وکي په علما پسې راګیر نه، خو یعنی داسې خلق وی چې هغه یعنی نصیحت غوړي او چې مونږه خامخا د مخلو چې زه نصیحت کړای نشو او چې کیما دوکنه او مثال زه عمل کړای نشو پکې زه الحمدلله نه موبایل په جیب شه شوراو نه چې کیما دوکنه په موبایل شل میس کو چې ډیره مجبوری شي خو وو شي مثال چې مجبوری مې نه وي
میز د په موبایل شکل میز د سلې مردوړې نه ډاکی موبایل مقصد دا چې لږ کې دا سړی تقوا دې په دا برورېږي چې کله د خدای دې ویرې ته هغه فټو لرې کې وې نه کسې یعنی څه شی نرسي نور میسوس خدای چې څه حال وي الله د دې میسوس په حال رحم وکړي بنده نه دی چې د بل پر رضا کار کړي هغه خدای دی چې په خپل رضا درومي بنده نه دی چې د بل پر رضا کار کړي که قوت د ټول علم کړي سره جمع که قوت د ټول علم کړي سره جمع نه به خدای بېلارې کړی څوک په لار کړي نه به خدای بېلارې کړی څوک په لار کړي د چا عمر یې کړو کم د چا یې زیات کړو د چا عمر یې کړو کم د چا یې زیات کړو داسې نور هر یو کار په خپل اختیار کړي داسې نور هر یو کار په خپل اختیار کړي نه په چا باندې پورا دی نه نیمګړی ماشاءالله نه په چا باندې پورا دی نه نیمګړی هسې رنګه په انصاف خپل اقتدار کړي هسه رنګه په انصاف خپل اقتدار کړي ابراهیم د خپل جنان لمن نیولې ابراهیم د خپل جنان لمن نیولې د دوزخ لړمانو ولې ډار کړي د دوزخ لړمانو ولې ډار کړي زه داس نه یم چې زب زرګ یم مونږ فوټو مې نه وي کتلای مونږ ګناه نه وي شوی ممکن زه ویای چې زه په ټوله دنیا کښې اصلي اول ګناهګور زه خو الله خو مفی خو درشته دی و توبه چې کیما دو کنه اوړه ګناهونه چې کیما دو کنه مثال جمعته ته چې راون شي معاف کوي او غټ ګناهونه په توبه سره معاف کیږي او مقصد مې دا دی چې د بنده ګناه په نوغه د خدای ګناه او بنده چې کیما دو کنه په توبه دا باندې معاف کیږي مقصد مې دا دی د مو اصل چې مو خوږې ورینه و دین ته زور ور کوي خپل لیار چې کیما د میش د دین خوش پیغمبر دو ها چې میش چې کیما دو کنه ونسی ټینګه ونسی محکمه بیا ان شاء الله میش ته خیر او برکات وي پکې حالات د میش په حال رحم کې ویډیو وشتي ژیرنا او زنور زړه مې نه غوړي چې وژاګر ویل چې کله سکر نه خپاشي خو په سیخ ویل کا خپاکیږي خو اسه خپاشي دا کما کل وی خو مقصد مې دا دی چې بیا انسان دی چې چا زړه موت نشي چا زړه زور نشي ویني وی چې بیت الله ډانګه خو چا زړه ما بدوا کنه لیار ما تنګوا کنه لیار د چتانګه کړم الله د دې میسوس په حال رحمو کې کومونه دا سه غلط مایندس شوی وي او بیا د بي ما اره چې پکې ما ویډیو کې وي چې مونږه سه بیا کله مایندس شوی وي به دستور به رواج مایندس شوی وي زغه مافي غوړ مننه ملګرو پښتنو چې څوک زمو په ژبه او د دمو د نیټ پسترګه کسي او متدا دغه هم خاکو صحیح شو ملګرو او کې مننه ډیره مهرباني شاد آباد مغولو